بسم الله الرحمن الرحیم. راځو هیډر فوټر کې کار کوو. نن فرض کړئ دغه لیکل ما دلته کړي دي او راځو په دې کې نن موږ او تاسې کار کوو. ورته د هیډر فوټر ورکو. هیډر باندې چې کوم کارونه زه کوم هغه په فوټر باندې کېږي. فرق صرف دا ده چې هیډر د ورو کې په سر کې وي او فوټر د ورو کې په بیا اخر کې په دې کې د لیکوال نوم د کتاب نوم یا مثال یو ښه خبره اکثره وخت د مخ چې کوم ګڼه وي د صفحې شمیره وي هغه کې استعمالیږي. نو په دې خبره سره ټول خپل کمپیوټر مخونه ښکته کوي. تیم ښکته کا سره کتري والا کمپیوټر مخ ښکته کوي. ته ښکته ګرځولې ګورې زه د تو ګورم ته کتې ته دې کتل لګي. ښه نو په دې کې مختلف ډیزاینونه دي. زه ته چې دا ساده واخله چې موږ کار کوو دلته د اپشن سره راځي. په دې ځای کې فرض کړئ موږ لیکو د کتاب نوم د فرض کا زه به نه لیونی کېږم. بیا راته ولیکو او دلته چې راخلي دلته ګورئ هغه هیډر فوټر او پیج نمبر بیا راخیستل شوي دي. که غواړئ چې تاریخ راواخلي دې باندې به کلیک کوم سټایل کې راخلي خو تاریخ څوک دلته نه راخلي. هر همیشه تاریخ چې دا د کتاب په اول سر کې په اخر سر کې چیرته لیکل چې په دغه تاریخ باندې دا لیکل شوی دی یا چاپ شوی. او ډاکومنټ انفو چې کومه ده موږ تاسو فایل کوم انفو هغه کې تاسو خانه پوری کړی به بدل کړئ چې دا اتر راخلي لیکوال هلته ګورئ اتر دلته دا ورواخست کنه انفو کې تاسو وسګورئ به دې کې به اتر هم دغه وي. هغه یوزر نیم د کوم باندې داخل شوی کنه لیکوال نو موږ تاسو په خپل هم طریقې لیکلی شو. په دې کې د نور پراپرټي د خډيره د خیال ته کې خانه پوری کړی د غزې راخستل شي. کویک پارټس مخته د راځي کې ډیر زیات کار ده په انزرټ کې دا ټول دلته وایو هغه د الټر راخستل خو اکثر وخت دلته استعمالي. همدا رقم په ډیزاین کې پکچر موږ تاسو راخلو مثال لوګو د راخستله پکچر ته بلار شي او خپل لوګو به چیرته کې انتخاب کې کوي در سره سایز ډیر زیات ده دا به کچھ نه کی سر چپه مې وکړه کېږي. ښه بل چې شې د ډیزاین کې آنلاین پکچر انټرنیټ نه اکثر اخلي یا ګو ټو فوټر ته لاړ شو کارونه تم کولای شي غوښنه فوټر ډیزاین را واخله هغه درې ګورل تم ډیزاین نور هم د پیج نمبر وغیرہ ډیر اپشن لري هم دغه ډول باندې هم استعماليږي. او بیرته هیډر ته لاړ شه په هیډر کې ته چې نیکسټ راتلونکي ته لاړ شه پریویس تیر شوي ته لاړ شه. دا لینک ډیر مهم اپشن ده په دې کې مخته دلته په لی آوټ کې تر څو چې سیکشن یې نه وي جوړ دی کې کار نشي کولای او تر څو دا کار هم نه کوي نو مخته ان شاء الله چې لاړ شي بیا دا وایي ډیفرنٹ فرست پیج په اول مخ باندې دی نه وي نو د ټولو مخونو باندې وي یا د په ټولو باندې وي په اول باندې دی هم وي. ډیفرنٹ آډ اینڈ ایون پیجز په تاک او جفت مخونو باندې دی مختلف وي. دا په اول مخ جوړ کړئ تاسو وګورئ اوس په دویم مخ باندې بنوي په دریم باندې شته څلورم باندې نشته پنځم باندې شته شپږم باندې په جفت ورکو باندې نشته ځکه چې ما دا په اول مخ جوړ کړی اول مخ چې دا تاکو په یو جفت مخ باندې کلیک کوي ورکه چې کله جوړ کړي به په ټولو جفت مخونو یا صفحو باندې ښکاري. شو ډاکومنټ ټیکسټ چې کله زه په دې هیډر فوټر کې کار کوم دا لیکل د ښکاري کنه د ښکاري نه د ښکاري یا د ښکاري. د هیډر د پاسه نه څومره ښکته وي صحیح ده او فوټر ته کله هغه د کوزه نه څومره پورته وي هغه اندازه ورته وټاکي. الاینمنت ټیب چې کومه د فرض کړي لیکوال نو ملي علي لیکل دا کتاب ورته چې د سره الاینمنت ټیب هم ورکا مرکز منځ ته جوړ کړ په دغه سټایل کې اوکې دا ډاټډ لاین کوي کنه خپل جوړول چې نه وړاند او کلوز کې هیډر فوټر تاسو ګورئ موږ تاسو هیډر فوټر دواړه کې ولګار خپل د ټایټل ونه لیک لدونه بغیر کې کې اوس کار کو منظر ته بیا راځي هیډر وی که فوټر وی ایډیټ هیډر یا ایډیټ فوټر بیا په دروازه دا کلوز لنډه طریقه ډبل کلیک
بیا کتر لري کې بیخي نورابش دلته خنور ډیزاین office.com کې شته ځنې ما اپډیټ شوی هم دي ریموو هیډر تر لري کا فوټر کې لري کې ریموو فوټر دې باندې ډیزاینونه office.com ډاونلوډ هغه شوی اپډیټ شوی ریموو فوټر تر لري کا نو فوټر به هم لري شي فوټر کې هم دا ډیزاین لري خو صرف د دیوالو کې په اخر کې او اکثر وخت صفحه شمیره په فوټر کې لیکل کیږي اکثره کتابونو کې لدی وایي چې د کې ودا پیج نمبر ډیر زیات وي خو پیج نمبر زل دې ځنه راخلم زه ته چې پیج نمبر نه راخلم په دې کې کته یو اپشن ده save selection to footer gallery یا header دا save selection to header gallery ول چې خپل دی ډیزاین جوړ کړی دا به الته سیو شي په دې header کې نو save selection to header gallery څنګه چې وکي کې دا به دلته چیرته وي کې خلاص څوک دلته نه کلی کې ما مکمل پیراګراف ته انتخاب کړنه پیغام دا دا بیا دلته ډایرکټ header کې ته لګي خپل د مثال کې ډیزاین جوړ کا هغه هم header ته وړل شي بیا راځو او ته چې اوس پیج نمبر کې ذکر کوم دا رقم فوټر کې تاسو سیو کولای شئ پیج نمبر صفحه ته شمیره ولیکا ټاپ اف پیج मतलब हेडर की वलिका बॉटम ऑफ पेज फुटर की वलिका पेज मार्जिन्स शीट चप तरफ थे वलिका ختم چې دا غسه ور پیج نمبر 1 2 3 خپل شمیره نورا ته ولیکا کچته تر لری کې بیا د ریمو پیج نمبرز زولتم چې ټاپ اف پیج کې ولګا هغه ډیزاین مې چې دلته دی هغه په باټم اف پیج کې هم دی تم چې دا راوخل لدې چې دا په هیډر یا فوټر کې لګيږي دا هیډر فوټر چې کوم ډیزاین ټیپ دا مسرح کاری زولتم چې کده چې کارو کړه الف 1 2 3 نه راخوخه تلاش فارمیټ پیج نمبر تا الف ب ته انتخاب کا یا الف ب جیم اوکے الف ب جیم وغیرہ وغیرہ خدا ټول تور کوي بیا ټایم چې نه به تلاش فارمیټ پیج نمبر تا دغه 1 2 3 دی نور هم ډیر زیات دي کې ټایم چې 1 2 3 صحیح ده خو انکلود چپټر نمبر محتشمه د تاسو سیکشن وایو چپټر نمبر هم دلته سره راخله سمانه چې کله ته دا اپشن انتخاب کړو نو په دې ځای کې به د صفحې شمیرې سره کوم چپټر چې د دې نوم راخلي په دې مخ کې چې کومه په دې صفحې کې چې کومه موضوعګانې او عنوانونه تشریح شوي دي هغه راخلي ما په یو نیم کتاب کې دلته دا هغه هم د انګلیش کتابونه ساينسي کتابونه کې یو نیم کې وي نور کتابو کې د څوک نه راخلي په دې مخ باندې کومه هغه دي دا موضوعګانې تشریح شوي راسم صاحب کې ویني خدا ډایرکټ کار هم نه کوي ګوره هډینګ سټایل دی باید ورکړي موضوعګانو ته لکه مخکې چې موږ تاسو استعمال افغانستان هډینګ ون سټایل چې هغه ورم کې بیا هم کار نه کوي ولې کار نه کوي ګوره زه وکې کوم ما ته چې ته به داسې کار وکړې چپټر نمبر د انفل کولو لپاره به داسې کار وکړې چې دا به ته په دې ملټي لیول لیست کې ځینې د هډینګ سټایل نه دي آب ورته انتخابي موضوعګانو ته دغه نه وروسته بیا کار کوي چیرته دي ګورل تاسو وګورئ ملټي لیول لیست دا غره په دې کې دا غدي هډینګ 1 هډینګ 2 سټایل نه فکر انده د دوه څلور سټایل نه یو سټایل چې کله ته انتخاب کې دغه نه وروسته به دا اپشن کار کوي موضوعګانې مې لیکلي کړي خو ته دغه ډیر نه پیخيږي که تاسو چې کار وکاو بیا خوشحالي سره کار کوو کې موضوعګانې به تر واخلې چپټر نمبر هم راوخلې چپټر مې تاسو نه دا ویلې سیکشن باید بدل کړي سیکشن په لی اوټ کې بدلېږي هغه اول پنځو مخونو تعلیق به تیش مې څنګه ورکو به دې دوه درې څنګه شروع شي تر څو چې هغه اپشن نه ویلې دلته هغه نه اپلای کیږي دغه ځای کوم چې د بدلو لکه ما خو ته انتخاب کالیف دې جیم کنه خو اول تر اخره پورې په ټول ورکو کې هغه رقم د تعلیف دې جیم الف دې ته د تلیک تر څو د سیکشن نه بدل کړي باب دې نه بدل کړي خاطر د تر لری کا غدا اپشن هم بیا بکار راځي کنټینیو فرام پریویس سیکشن تیر شوی سیکشن میں جاری وساته مثال یا اول باب ختم شو په لسم مخ دویم باب ختم شو په 20م مخ نو دا اپشن بیا مهم دی چې کنټینیو فرام پریویس سیکشن تیر شوی سیکشن نه د صفحو شمیرې مسلسل جاری وساته مطلب لسم باندې چې ختم شي اول چپټر اول باب دویم چپټر دویم باب له لسم نه شروع کا دویم چې په 15م ختم شو دریم له 15م نه شروع کا د سیم کولای شي چې دا اپشن غیر فعال کې سٹارټ ایٹ 1 هر یو له ونه شروع کا
زه ته هم چې ګورې دلته زه ورته بدلوم تغییرونه یې مه شروع کړه خپل هم کولی شي دا اول مخ ده که نه دلته ګورې نه مخه لیکل دي په اول مخ کې ولاړې نو زه ورته هم چې د اول مخ ته 15 شمېره ورکوه کیک دلته درته یې ګور چې اول مخ کې ولاړې خو تا شماره چې کومه ده 15 ورکړې ده بېرته ورته هم چې ته انډ وکړه اول مخ ته یې واړوه همدغه رقم که چېرته دا هم در لرې کوئ نو ریموو پیج نمبرز بیا راځو باټم اف پیج کې هم دغه آپشن دي مختلف ډیزاینونه دي پکې به دي کې ښکلي ښکلي مثال ما ورته انتخاب کړه دغه تاسې وګورئ په فوټر کې اوس ولګېده پیج نمبر ښکته ځئ شماره یې پخپله ورکړې ده ګڼه او که دغه تر لرې کوئ ریموو پیج نمبرز بیا راځو ته چې پیج مارجنز کې خو موږ تاسې وملېده مختلف سټایلونه دي پکې ښي چپ طرف ته دلته وګورئ دغه باندې دلته ولګېده دغه هم بیرته راځي دلته ریموو پیج نمبرز کرنټ پوزیشن یو آپشن ده پکې د مثال په توګه تا دلته کلیک کړئ دغه ځای کې دا کومې صفحې کې چې ته ولاړې کوم مخ کې ولاړې دغه صفحې شمېره د دې مخ ګڼه تر اخلي چې د متن کې دلته ولیکم د دې لپاره بیا ته راشي انزر ته او صرف د یو مخ کې لیکي هر مخ کې نه را به شي کرنټ پوزیشن ته او یو سټایل به ورته انتخاب کړي وګورئ اول مخ کې ولاړې ورته هم چې ښه ډیلیټ کړه راځو ټیکسټ باکس ته ټیکسټ لیکلو ته وایي باکس صندوق ته وایي بکسې ته وایي دا اکثره وخت چې کله اوږدې مقالې څوک لیکي لیکوالان که نه په ورځپاڼو کې په مجلو کې په هغه کې دا ټیکسټ باکس ډېر زیات استعمالیږي متن خو ډېر د مقالې زیات وي مهمې نقطې په یو نیم ځای کې تر اخیستي په ټیکسټ باکس کې لږ غټ لیکل وي ډیزایندار لیکل وي پکې څنګه کېږي فرض کړه دا موږ یوه مقاله ده زه ورته وایم چې دې کې ته دغه رقم ټیکسټ باکس راواخله یا دغسې په دې غټ منځ کې یا دغسې دې چپ طرف ته فکر هم ده که دا تر لرې کوې دا تا نور خپله خوښه ده ورته چې تر لرې دغه ځای کې دې خپل لیکل وکړه مطلب دا مهمه خبره وکړي په دې متن کې دنه دا خبره شته دلته مې راواخیستله نور هغه شیپ د شکل ده کولی شي چې دلته ته ښه ښکلی ډیزاین ته انتخاب کړې وو هغه پکې استعمال کړي یا په انګلیش اخبارونه که تاسو چېرې لولي غټ اخبارونه چې هغه هر ورځ چې کوم وي ورځپاڼې نو 10 12 14 14 مخې هره ورځ نو په هغه کې څه رقم وي په دې اول مخ باندې په دې شکل ټیکسټ باکس راخیستل کېږي او دې چپ طرف ته د صفحې په آخر کې په دې ځای کې وي اکثره وخت دا ټیکسټ باکس داسې استعمالي لکه فهرست د کتاب په فلاني مخ باندې سپورتي خبرونه دي په فلاني مخ باندې مثال پکتیا خبرونه دي فلاني مخ باندې نړیوال خبرونه دي فلاني مخ باندې د بزنس یا د اقتصادي خبرونه دي نو دغه لوستونکو ته ډېره اساني وي که هر یو کس چې راشي وی ګوري خادمان مثال څوک اقتصاد کې د اقتصادي خبرونه ګوري زر هغه مخ ته ورشي راوړي سپورت خاص هم ټول د خوند ورکوي که نه دا به بس دغه مخ هم تیار معلوم نه داري پسې ورسي هغه ولولي نو ډیزاین سټایل چې دا تاسې کولی شئ دغه د شیپ چې کوم موږ تاسې ویلو هغه رقم ده خو خپل هم جوړولی شئ را به شي دلته یا فیس.com نه ډاونلوډ کړئ ځینې په خپله سره اپډیټ شوي دي ورته هم زه خپله جوړوم ډرا ټیکسټ باکس د شکل په رقم ده خو دې کې به زرا یو شکل ده دې کې هم تاسې کولی شئ عکس راواخلئ پکچر ته به لاړ شئ ورک آفلاین او عکس دې کې را انتخاب کا په دې باندې له پاسه لیکل هم کولی شي کله کله یو نیم کس پوښتنه کوي په ورډ کې عکس باندې له پاسه لیکل کولی شو که نه عکس باندې نه شي کولی خو که عکس په ټیکسټ باکس کې راواخلي بیا به کولی شي ښه دا و ټیکسټ باکس اوس راځو اټو ټیکسټ اوس فعلا دې کې هېڅ هم نشته اټومیټیک نه اخیستل شوی ټیکسټ لیکلو ده غټ موسسات غټ ادارې لکه یوناما یونسکو یونیسیار هغه چاته هم چې یو خط بلنلیک چلیږي مثال په اول وار نو نه لیکسته اول یو مخ نیم مخ یو نیم مخ دوه مخه د دوی په د موسسې پېژندګلوي وي چې دا موسسه په د چا لخوا تمویلیږي فلاني لخوا تمویلیږي او په فلانیو منطقو کې فلاني کارونه کوي ترسره کوي مخکې دونه مخکې په نورو منطقو کې ترسره کول خپل پېژندګلوي پکې لیکلي
هغه به قسم کولای شي یو فایل کې سیو کې یا ورته کې چاپ کې او کې چې نه زی اټو ټیکسټ کې د تیار وی راسره چې کاپی پیسټ نم خلاص یم نو دغه لپاره به څنګه چلو کې د براشه مثال په توګه مال ته لیکو الفلاح تم د عمر سیده او دې ته تم چې د انګلیس سټایل ورکاو دا فرض کې د موږ پیژن کړی دا د صفات ټول به انتخاب کې کنټرول پلس ا او را بشي انسرت ته اټو ټیکسټ ته په دې کې به سیو سلیکشن ټو اټو ټیکسټ ګیلري تاسو کدل ته نه کته به دا اپشن یعنی موږ دې څه جوړې کې ما ټول ډیلیټ کړی دي ځکه دلته دا نه ښکاري دا باندې کلیک کړئ موږ کې د فلانه موږ کوم کېک ورډ وینډو ما سیو کوم نه چې میسج خیرات دي دغه نه ډیلیټ کړئ ها اوس راځو بیرته دلته اوس دې باندې کلیک علي کړئ ډایرکټ وکړو لاندې خپل لیکل شروع مطلوبه لیکل په اخر کې لدې نه پس پر په دغه کې پر ډاکومنت پراپرټي کې څنګه مرکه ایکسپلور کویک پارټس کې چې کوم دا ډاکومنت پراپرټي هم شته هغه انفو چې موږ تاسو په فایل کې چې ته خانه پوری کړی دغه ته راځتل شي ټایټل او دلته بیا وګورئ ترته همغه مایکروسافټ اکاونټ په دې میل ادرس باندې جوړ د همغه راته راوست په خپل هم لیکل شي لدې ځای هم راځتل شي فیلډ مخکې استعمال ډېر خاصه توګه دی ډیټ لپاره 2003 ورډ کې تاریخ دې کې ډېر زیات اپشن دي وځم ډي وایم او تم جلا شو ډیټ ته په کوم سټایل کې غواړئ زه چې په دغه سټایل کې اوکې دغه تاریخ زره ډیټ ان ټایم نمبر راخستلی شم په دغه سټایل کې راخلم څه فرق نه کې ښکاري کنه خو فرق شته کې شیډینګ کوم فکر ده لا شیډینګ سره راځي که په کلیک کې به اندازه ته لګي دا تاریخ چې مال انفاغه نه راخسته کویک پارسنل فیلډ نه دا اپډیټ کیږي مطلب چې په کومه ورځ راخلاصي د غیر تاریخ به وي کال پس کې راخلاصي هغه د کال پس تاریخ به وي او دا تاریخ چې تعالی ډیټ نه دغه ځای نه راخسته دا به تل هم دغه تاریخ دا سیټینګ دغه اپډیټ سیټینګ مخکې دلته نه اوس دلته هم راخسته د ډیټ ان ټایم کې ان شاء الله بیا وایي د فوټو نه خاص اړتیا نه کې پیښیږي فیلډ په دې کې یو بل اپشن د بیلډینګ بلاکس دلته لږ مخکې ما په دغه ځای کې دا ټو ټیکسټ جوړ یا په دې ځای کې موږ تاسو کور پیجز تیار جوړ کړل شي شان ولیدل کویک ټیبل هم دلته ولیدل کویک ټیبلز هم دا رقم په دې کې هیډر فوټو او پیج نمبر ډیزاینونه دا ټول په دې ځای کې سیو دي او دې نور هم ګور الفلا په نوم ما دا رقم جوړ کړل ټو ټیکسټ بایوګرافي مخترازي درته کور پیجز اسفوش مېری چې کوم دی هغه پوښ چې کوم دی کتاب لپاره تاسو برابر او ځین نور هم شته مختزو ایکویشنز فوټرز هیډرز پیج نمبرز مختلف سټایلونه او په دې ډول کته چې جیب سي ټیبل اف کانټینټس د نور جدول دي چې موږ تاسو یو د دې استعمال کړی مو دا او ټیکسټ باکس لګ مخکې موږ تاسو ولیدلې دا هم دې ځنه تاسو کولای شئ چې تر وایي تاسو به دې څه فائدہ ده د خپل تشته کنه شته کنه دې فائدہ ده دا او خو دا ټول ټول ځای کې دې ځنه چې هر یو غواړي انسرټ کولای شي خو دومره تکلیف څوک یا د مربوطه بټن لاندې ډایرکټ کلیک وکړي خو کومه دې ډیلیټ کاوه هلته ډیلیټ اپشن نه لري دې ځای ډیلیټ کیږي مثال په توګه هغه ټیکسټ ګیلري چې کومه وا اول تر کې الفلا په نوم چې کوم جوړ کړی ډیلیټ کوم انتخاب ډیلیټ یس بند کا اوس دلته راشه ډیلیټ شو لدې نه پس ورډ آرټ دا ورډ آرټ کې مخکې موږ تاسو کار کړی دا فرض کړه ته مې ولیکه افغانستان شیپ سره کوم شیپ ورته انتخاب ہے لیکلو رنگ سره کوم وی لیکلو سټایل بیا هم بدلول شي لیکلو رنگ دې سره کوم وی ګریډینټ لیکلو رنگ دې ته چې سور وی ګریډینټ دی اوس د دمه ګریډینټ په دې کې دغه د لیکلو ځینې سټایلونه چې ودلته دغه ځای کې سورې ولري ونه لري دمه تاسو ویلو تر دې ده تقریبا د لیکل د ستاوک خو دا چې کوم اپشن د موږ تاسو صرف یو واری مخکې دلی په شیپ کې کنه
دې کې د ختم ځینې نور شته دا څه وظیفه اجرا کوي دا وارپ WARP وارپ چې کوم دغه ډېر مهم رول لوبوي په دې کې مختلف ډیزاینونه سټایلونه لیکل چې کوم ځای تاسو دې ځای نه کولی شئ فکر هم درته چې ما دا راواخیست یا مې مثال دغه راواخیست یا دغه تم چې دغه اوس د دې ټیکسټ باکس سایز چې ته زیاتې د لیکلو سایز هم سره زیاتېږي او دغه رقم سټایل کې لیکل کول بغیر د دې ځای نه بل ځای نه کېږي که ته د فونټ سایز زیاته نو هغه بیا داسې هم زیاتېږي ډېر زیات دومره جګ به نه وي بیا لوړ به نه وي دلته چې څومره ټیکسټ باکس وي هغومره به د دې سایز وي بیا که د دې لپاره تاسې کلر د سیټینګ وکړو لاړ شئ تاسې ډیزاین ته ډیزاین کې کوم یو تیم په اپلای کوئ مختلف تیمز دي چې هغه تاسې چې کله خپله جوړوئ بیا ډېر وخت نیسي دې کې بیا رنګونه بدلوئ ښه ځینو باندې بیا یو نیم اپشن کار نه کوي ښه ځینو تیمز باندې یو نیم اپشن کار نه کوي ځینې فونټونو باندې نه اپلای کېږي دې فونټ که تاسې بدلوئ فونټ یې بدلولی شئ او افیکټ چې کوم ده رڼایي کم او زیات او له کوم طرفه یې کړه دا د موږ سایز دومره د خو اصل کې دغه چې د غبار په لارې د سایز زیات کړی دی بل د په دې کې د یو اپشن وایي نور بس ده بل چې د په دې کې دغه ډراپ کیپ ده ډراپ کیپ انګلیش اخبارونه که څوک لولي نو لیدلی به وي هم وي دغه اول توری چې وي لږ غټ لیکلی وي په دې شکل یا په دې شکل دې ټیم بدل شه دې وجې به دا زه بند کړم او بل یې به خلاص کړم ښه اوس دلته دې ځای انزرټ ته او ورته وایم چې دې سټایل ته دې سټایل ته یا ډراپ کې په آپشنز ته لاړ شه کوم یې ورته انتخاب هغه انتخاب کړه د یو توري فونټ که بدلی بدل کړه تم چې مې بدلوم څومره لاینه ځای دې ونیسي درې لاینه که دوه لاینه تم چې دوه صحیح دي ځکه چې درې لاینه ټول پیراګراف ده لیکل مې د څومره لرې وي لکه دا ته نه وي د لرې اوکې کړه هغه سټایل ته دغه وخت او که چېرته بېرته خپل سټایل ته وړې بیا به راشې دلته او نه بس نه مخته چې کوم ده انشاءالله بیا سبا